15 سلنه افغانان په راتلونکي نظام کې د طالبانو حاکمیت غواړي. په افغانستان کې یو تازه سروې څرګندوي چې 15 سلنه افغانان په راتلونکي نظام کې د طالبانو حاکمیت غواړي. دا مطلب د ایشا فاونډیشن لخوا په 2020 کال کې د افغانستان په اړه ترسره شوې سروې په هکله راپور کې څرګند شوی دی. دغه راپور چې په 132 مخونو کې خپور شوی په ترڅ کې یې داسې راغلی 15.8 سلنه افغانان د طالبانو سره حتی د یوې داسې سولې ملاتړ هم کوي چې طالبان په آینده نظام کې حاکم موقف ولري، خو 14.2 سلنه افغانان یې مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت مشر اشرف غني او ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن وروستي لیک په کور دننه او بهر د خلکو او سیاسیونو ترمنځ د بحث په ګرمې موضوع بدله شوې ده، او څارونکي په دې نظر دي چې سپینه ماڼۍ نور د کابل حکومت د جګړه خوښو مشرانو د زغم توان نه لري، ځکه یې داسې توند لیک ورته راستولی دی.